شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربانه دی. مینوالو کتونکو زه ستاسو کوربه بختیار جان حسرت دا وخت په فضل آباد روډ باندې په چراغدین کلي کې موجود یم. کتونکو نه پوهېږم چې د کوم ځای نه شروع کړم او څنګه شروع کړم. کله چې زما واړه بچي لږ غونده کې راغټ شو ما ورته ډېر په حسرت کتل چې زما دا بچي به زلمی شي نو زما او د خپل مور به امسا جوړ شي. په آخري وخت کې به زمونږ خدمت کوي، زمونږ د خپو لاندې به جنت لټوي، زمونږ به سهارا مددگار او لاسو خپې جوړیږي چې دغه د خالد بابا بچي به زما قام زما وطن ګټي او دغه رنګې هرې مور او پلار په دغه نظر به یې دې بچو ته کتل. خو لیکتونکو ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې د خالد بابا هغه نوی نسل او نوی کول په ګډا سرش د مجروح کارش د سرونو د ګیرو په ویښتو یې داسې لوبې وکړې چې بنده ورته حیرانېږي. زما هغه بچي د چا نه چې زمونږ دا تمه وه چې هغه به زما وطن هغه به زما قام ګټي، هغې داسې کردار او عمل شروع کړ چې نه یې خپل ځان نه یې خپل خاندان او مور او پلار د عزت نه خلاص کړ، خو ولې په داسې کورونو یې اور ولګاو، د داسې کورونو په عزتونو اور ولګاو چې دغه اور که ټول ژوند تیر شي مړ به نه شي. کتونکو نن به زه تاسو د یو داسې ماشومې سره ملاومه چې هغه ماشومه د خالد بابا د یو سرکشه بچي چې سر او دماغ یې د شیطان کورو د هغه د هوس او درندګۍ ښکار جوړه شوې ده. د هغې بچۍ سره ملاومه مسکان سره 7 کلنه مسکان. خو کتونکو ډېر په افسوس سره ویم چې مسکان بچۍ 7 کلنه بچۍ څنګه به یې خواله ورځم، څنګه به یې تپوس کومه او څه به ورته ویم. دغه بچۍ چې د هغې د عزت سره د خالد بابا دغه بچي چې د خپل قام د خپل خاندان او د خپل عزت دپاره بل اور جوړ شو، ځان یې وسوځو، د مسکان د خاندان عزت یې وسوځو. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه بچی چې هغې لا سم ژوند نه و لیدلی، هغې لا سمه زندګي نه وه لیدلې، د هغې زندګي داسې وسوځوله که ټول عمر تیر شي پوره دنیا ورته په یو لاس کې او دا نور ورته په بل لاس کې کېدي، د مسکان عزت به واپس را نه شي. راځئ کتونکو مسکان سره میلاویږو. خواله یې رالم کټ کې پرته ده. کتونکو تاسو فیصله وکړئ دې بچۍ نه تپوس وکړم په حال یې وژاړم او که خاموش پاتې شم. دا زما لور، دا زما بچی، دا زما مستقبل دې سره ولې داسې وشو، دې سره ولې داسې وشو. السلام علیکم زویا. وعلیکم السلام. بچیا نوم دې څه دی؟ مسکان. مسکان زویا څنګه یې؟ ښه یم. ښه یې زویا؟ کتونکو تاسو ووایئ دې بچۍ سره دې ماشومې سره څه وویم، څنګه ترې حال وتپوسم، څه ورته وویم چې تا سره څه شوي دي، څنګه ورته وویم. ما سره خو الفاظ نشته، ما سره خو الفاظ نشته چې دې بچۍ نه به تپوس کومه. زویا ولې خفه یې؟ ولې خفه یې؟ دغلته ناسته وم کوڅې خوا کې، راله ورګیاله زه ورسره نه تلم، لاس مې ونیولم په زور یې بوتلم. دا چا زویا؟ ابزال. ابزال ښه. مټ مې ونیولم زه ورسره نه تلم، جوارو ته یې دننه کړم، ما سره بیا غلط کار وکړو. الله خدایا څه شو زما د وطن منصفان
آئی جی صاحب ڈی آئی جی صاحب ڈی پی او صاحب داسې بچي به ستاسو وي وزیر اعلی صاحب وزیر اعظم صاحب دا مظلومه بچی دا هغه بچی ده چې ما وختي وي ژوند یې لا سم نه و لیدلی زندګي لا سمه نه وه لیدلې دا دنیا یې لا پوره نه ده لیدلې دې ته څه ووایو دې له به څه جواب ورکوو د دې عزت به څوک ګټي د دې لوټ شوی عزت د هغې بدله به څه وي کتونکو مسکان تاسو واورېده مخکې زه جرأت نشم کولی ما له خپله حوصله جواب راکوي چې زه د مسکان سره نورې خبرې وکړم نورې خبرې به کوو د مسکان د خاندان سره زویا څه نوم دې دی وقاص وقاصه زویا مسکان چې لوبې کولې او دغه درنده دغه ظالم دغه وحشي دغه د قام د عزت دشمن دغه د مسکان د عزت دشمن دغه د خپل خاندان او د خپل ځان د عزت دشمن دا مسکان لوبې کولې او دا یې فصل ته بوتله نو ته چېرته وي زویه زه موټرسایکل دکان ته لیوم دا موټرسایکل دکان کې څه کول زویه هلته مې کار کوو کار کې مصریتوب زده کې نو زویه چې راغلې نو څه ټایم خبر شوې مازدیګر د مسکان خو به تا سره لوبې هم کولې که نه چې اوسګاره به وي خو مسکان باندې خفه نه شوې زویه ولې نه زه ویلې څه وجې څه چل وشي زه مې وایي چې دا هلک به سپانسي شي نو جج صاحب دا د مسکان ورکوټی رور دا ورکوټی بچي د زړه خبره تاسو واورېده زه نه ویمه دا ماشوم بچی وی زه نه ویمه دغه پرته په کټ کې مسکان وی د دې عزت وی د دې ژوند وی دې سړي له سریعام پانسي پکار ده او که نه دې سړي له سریعام پانسي پکار ده او که نه فیصله قام وکړي فیصله واکدارانو وکړي فیصله منصفانو تاسو وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام ګوله نوم دې څه دی جان محمد مسکان دې څه ده دا مې کشره خور ده کشره خور دی دا نورې خویندې رشتې او جی دوه نورې دي چېرته دا سوچ دې کړی چې مسکان سره داسې وشو دا به کېږي نه جي دا خو د چا سوچ کې نه راتله خو یوه وړه ماشومه وه د چا سوچ کې هم دا نه راځي څوک به دا شی وکړي بچې کله چې خبر شوې نو زړه دې څه وې زړه مې کار نه کوو ما مېلګي دنیا را باندې وران د لاسه خپو نه مې ځمکه وتښتېدله مې چې اوس څه وکړم دا هلک وویلم پانسي کړم څه چل اوس وکړم زما لاسه خپو کار نه کوو دغه ټایم کې نو بیا مو څه وکړه زویه بیا مو داسې وکړه چې لاړ خو لاړم هغه هلک مې څو څپېړې او دلته مو خور په بد حالات کې او د مرګ حالات کې هم هسپتال ته ورسوله هسپتال ته مو ورسول دم لاول اف آی آر کټ کو بیا هم هغه ډاکټرې ته وښودله زما د وطن واکدارانو دا زلمی رور دی دغه ماشومه خور ده هر سړی په خپل زړه لاس کې دی او فیصله وکوي اوس څه دی چې څه وشي اوس خو مونږ غواړو چې مونږ ته انصاف میلاو شي مونږ خپل حق غواړو مونږ د دوی سره نو څه دښمني مو سره نشته مونږ ته حق میلاو شي د هلک ته پانسي میلاو شي او که دا ونه شوه نو سهار له به بل په دې کلي کې دا شی کېږي په دې ټوله دنیا کې به دا کېږي مونږ دا غواړو چې مونږ ته خپل حق میلاو شي انصاف میلاو شي دا هلک پانسي شي نه انصاف څه ته وی انصاف دې ته وایم چې دا هلک پانسي شي نه نو پرچه خو شوې ده او جی پارچه شوې ده اوسه پورې موږ په څه باندې پوه نه شولو میډیکل ریپورټ راغلی میډیکل ریپورټ اوسه پورې موږ ته پته ولګي موږ سره هېڅ لاس کې نشته نه را سره پیپر شته هېڅ هم نشته موږ سره لاس کې هر څه ثبوتونه هلته دي هغوی سره دي پولیسو سره دي موږ سره لاس کې څه ثبوت نشته پولیسو غوښتی نه پولیسو غوښتم وختي وغوښتم وایي ګواهان راکړه نو ګواهان مې ورله بوتللو هغه د دې ګواهان غوښته چې او دا کار شوی دی هغه موږ ګواهان ورته هم وویل چې او دا کار داسې شوی دی نو بیا څه وي هغوی وي بس هغوی خپل پیپر ډک په دې باندې مونږ کیس چلو چې کله زموږ پیل پوره شي تاسو ته مونږ خپل پیل حواله کړو هلک ګرفتار دی او هلک ګرفتار شوی په هغه ورځ باندې والی خو یې نه دی ریمانډ یې بیخي اچولی 2 ورځې ریمانډ یې دی 2 ورځې ریمانډ یې اخیستی و کتونکو ګواه د عدالت ضرورت هم دی د اف آی آر ضرورت هم دی د تفتیش ضرورت هم دی خو ډېر په افسوس سره دا خبره کومه چې دې وطن کې څه داسې قانون نشته چې میډیکل ریپورټ راغی اف آی آر شوی معصومه مظلومه په کټ پرته ده
بیا هم ګواهان غواړو، بیا هم تفتیش غواړو، بیا هم به د تاڼو د کچرو چکرې لګو. دا ولې دا څه به کېږي؟ کتونکو داسې زلمی رور، داسې زلمی بچې، داسې معصومه خور چې د ناموس نه خلاصه شوي. هر سړی په خپله سینه لاس کېدی او هر سړی سوچ وکوي. ګوله پلار دې څه شو؟ پلار مې دیاړي کوي. کوم ځای کې؟ کراچۍ کې. پلار یې دیاړي کوي کراچۍ کې. د بېوسه خلکو سره، د غریبانانو خلکو سره به همیشه داسې کېږي. کتونکو د وکلنې مسکان بچی چې د جانسید لور ده، وکلنه ماشومه ده، د هغې درناکه کیسه ډېره رخونه دي، ډېر اړخونه دي. په کم اړخ به خبره کوو، کم درد به یې لټوو، کمه جړا به یې لټوو. زه به صرف دونه ووایم چې زما وطن کې قانون سازي ادارې موجودې دي. مونږه MNAs او MPAs دغه ادارو ته لیږلي دي. او ښه خبره دا ده چې زمونږه د دې حلقې نه وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان انتخاب خلکو کړی دی. علي محمد خان هسې هم د مظلوم خبره کوي او وایي که په ریاست کې یو بنده مړ شي او قاتل ملاو نشي نو ریاست او حکمران به د هغې ذمهداري. زه به صرف دا ووایم چې علي محمد خان او زما د قومي او صوبایي اسمبلۍ نمایندګانو په تیزو تقریرونو کار نه کېږي. د انګریز هغه قانون، د فوجدارۍ هغه قانون چې کوم په دې وطن کې لا اوس هم لاګو دی، په هغې کې د ترمیم ضرورت دی. د اسلام د اصولو مطابق د داسې درندګانو دپاره د سزا شقونه په قانون کې شاملول پکار دي. زمونږ تاسو ته خپل قومي اسمبلۍ ته او د مدینې د ریاست د قیام دعویدارونه دا مطالبه ده او هغې ته مو سترګې دي چې کله به چې یو داسې قانون جوړ کړي چې د هغې په نتیجه کې د دا قسم بچو سره او د هغه بېوسه طبقې سره چې هغه په دې معاشره کې ټوله دنیا مني چې د ترقۍ خوشحالۍ دپاره د ګاډي دویمه پایه ده، د هغې سره دا ظلم، د هغې سره دا زبردستي، د هغې سره دا وحشت، د هغې دا عزت لوټل دا بند شي. او چې کوم خلک پکې در اوسه پورې په دغه جرم کې ککړ دي هغې ته سختو نه سخته سزا میلاو شي. دې سره خپل کوربه بخت الله جان حسرت ته اجازت ورکوي. د خپل ځان خیال ساتئ، ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.